معزز و محترم زما ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو وروڼو، مخامخ ناس دیندار متقیان عالمان قاریان حافظان تبلیغی حضرات، اسې د دین سره تعلق لرونکي مسلمانان، بنین و بنات، زنانه نارینه، شاته په سټیج باندې ناست علماء کرام، خصوصا زمونږ سابق ضلعی امیر حضرت مولانا محمد هاشم خان صاحب، حضرت مولانا شوکت علی صاحب، داسې نور ملګري دوستان، الله تعالی دې ستاسو دا راتل د دې مدرسې لپاره د خیر ذریعه وګرځوي او دې کې د الله تعالی د دین د خیر او د برکت او د علوم یو چینه کولو کی. معزز محترم علم د الله له طرفه یو عظیم الشان نعمت دی. د ایمان نه پس او د اسلام نه پس، ځکه چې علم وي او ایمان نه وي نو هیڅ فایده نه کوي. خو د ایمان نه پس او د اسلام نه پس په مسلمانانو کې د ټولو نه لوی نعمت چې الله تعالی مسلمانانو له ورکړی دی او تقسیم کړی دی، دا علم راغلی. دا وراثت رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرعي علم او دا نائبین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا تاسو ته سفرا دی. دا د الله د طرف ته تاسو ته دین د اسلام بیانوي او تاسو ته د شریعت احکامات بیانوي. خدا نن چې کومه مجمع راغونډه شوې ده، دا د یو خاص صنف لپاره راجمع شوې ده. دا علما دا مولیان ډیر زیات ډیر قسمونه وي. تاسو ګورئ کله نا کله مونږ یو سړی ته وی قاری صاحب، کله نا کله وی حافظ صاحب، کله نا کله وی مولوی صاحب، کله نا کله وی مفتی صاحب، کله نا کله وی شیخ صاحب، کله نا کله وی پیر صاحب. دا ټول ځان له اشیاء په دین کې نه راغلي دي. دا ټول د دین د علوم صنفونه دي او دا ټول د دین د علوم د هغه لارو کسان دي چې په کم کې نه مشهور راغلي دي. حافظ صاحب هغه ته وی چې حفظ وکړي، قاری صاحب هغه ته ویل کېږي چې تجوید یې کړي. زمونږ په مدرسو کې چې عمومي ګډ وډ راتاویږي نه او ښه مزیدار ښکلي انداز سره 8 کاله او 9 کاله او 10 کاله په مدرسه کې نه تیر شي او په بای پاس باندې راتاو نشي چې نن ور دویمه درجه او سبا ور کوټه دوره او بیا غټه دوره او حذف پکې نه ونه کې نو د سورلس علوم زده کړي وي. دا سورلس علوم چې کله زمونږ په دې مدرسو کې نه زده کی نو دې ته مونږ عام علماء کرام به دا عام عالمان وي. بیا دې کې بعضی کسان د حدیثو درس کوي، ناغي ته مونږ شیخان وی، پلان کې شیخ صاحب، پلان کې شیخ صاحب. بیا بعضی کسان پکې د فقه درس کوي، دا غي سره ممارست ډیر زیات وي، ناغي ته مونږ وی مفتیان مفتی صاحب، مفتیان مفتی صاحب. او بعضی کسان پکې کله نا کله تسبیح اړي، ناغي ته مونږ وی لکه دا پلان کې پکې پیر صاحب مبارک راغلی. دا ټول صنفونه راغلي دي، د دین یو کار کوي. دا نن مجمع چې ستاسو راغلي ده او راجمع شوې ده، دا د یو صنف لپاره راجمع شوې ده چې هغې ته مونږ مفتیان کرام ویو. اگر چې دې کې د بخاري ختم هم بناتو کړی دی، دا دې الله تعالی دوی ته مبارک کړي. خو د بناتو دا درسونه دا ضمني درسونه وي، اصل درسونه اصل کې نه د بنینو درسونه راغلي. مونږ د بنینو دستاربندي چې کو نو د هغې نوم الو، نو دا بنات رانه خفه شوي، تاسو مونږ ولې داسې کمې ګڼئ؟ مونږ تاسې کمې نه ګڼو، تاسو زمونږ بچی یې، زمونږ بچی یې، زمونږ تورسري یې، مونږ ستاسو دعاګانو ته محتاج راغلي. خو چونکې مستورات یې او په شریعت کې درته مستورات ویل کېږي چې پټې وي، نو چې پټې وي نو ښه وي، ښکاره کولو ضرورت نشته. اسما یې مغستل نی پکار او دغه شانتې چې ډېره تذکره مو نشي نو ښه ده، چې پټ شي پټ وي نو ښه راغلی. نو دا زمونږ د مفتیانو کرامو دستاربندي ده، د دوی تعلق د فقه سره راغلی. دا فقه څه ته وایي؟ دا فقه چارې ایستنې ده. د امام ابو حنیفه جو
رحمهم الله چرته صدر کې سر ورک او امام شافعي صاحب صدر کې سر ورک او امام مالک صاحب او امام احمد ابن حنبل صدر په سر باندې واچو مراقبه وکړه او نادینه پس فقه وته نه دا خبره غلطه راغوري دا فقه منقوله بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اصلا بعینه د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منقوله ده دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رااله صحابه ته او صحابه کې دا بیا په دوه درې قسمه باندې تقسیم شو بعضی صحابه په مکه کې پاتې شو مدینه کې پاتې شو دې ته مونږه فقه الحجازیه حدیث حجازي ویو بعضی صحابه چې دا غیر ډیر لوی تعداد کوفه د حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالى عنہ په زمانه کې نه آباد شوی او بصره د مخ کې نه موجوده و کوفه دغه په زمانه کې آباد شوی یو شفت کې او په یو قافله کې د مدینه منورې نه 2.5 کابرین صحابه راولګي دا یو غټه چونی و دی به کنټرول د عراق او دی به کنټرول د ایران د ټولو علاقو کو دا د سمندر په غاړه و یو 2.5 صحابه راولېګل بیا د هغې نه پس بیا هم د درس پورا تنظیم نه کېده نو بیا 2.5 صحابه یا 2000 راولېږي 15,000 صحابه دا صرف په کوفه کې نه اوسېدل د قشان دمشق کې نه اوسېدل د قشان مصر کې نه اوسېدل د مصر او د دمشق په فقه باندې د حجاز د فقه اثر دی خو زمونږ کوفي فقه دا ډېره کمال ته رسېدلې ده دا فقه د عبد الله ابن مسعود صاحب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی دا فقه د حضرت علی صاحب دا په څلورو مرګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو لوی مرګري راغلی دی دا فقه د حضرت عمار صاحب دا چې دا محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی او دا فقه د مغیره ابن شعبه صاحب عمار ابن یاسر صاحب عبد الله ابن مسعود صاحب حضرت علی صاحب تدریب الراوی کې علامه نووي رحم الله ذکر کړی دی تقریب کې نووي او تدریب کې سیوطي چې د صحابه علم لسو کسانو ته راغون شوی او بیا د دې لسو کسانو علم دریو کسانو ته راغون شوی یو ابن عباس صاحب ته یو عبد الله ابن عمر صاحب ته یو عبد الله ابن مسعود صاحب بیا وی د دې دریو کسانو علم دا عبد الله ابن مسعود صاحب ته راغون شوی او استاد رفیقی مدار دا په عبد الله ابن مسعود صاحب دی ما یو تحقیق کو هغه مې دا کو چې داسې کم اقوال دي چې امام ابو حنیفه رحم الله د خپل استادانو نه په دې کې مخالفت کړی دی مخالفت ته نه لري فقه ته مونږ حنفي فقه وایو نو نسبت امام ابو حنیفه ته کېږي نو دا کم اقوال دي چې امام ابو حنیفه رحم الله مخالفت یا ذاتا استخراجات کړی دي 15% اقوال په سلو کې په فقه حنفیه کې دا امام ابو حنیفه دي نورې سونه چې دي دا د استادانو او د فقهاو کوفیو اقوال لاغلي دي د ابراهیم نخعی اقوال لاغلي دي که چرته تاسو اوریدلی د حماد اقوال لاغلي دي د القمه اقوال لاغلي دي د اسود اقوال لاغلي دي ډایرکټ عبد الله ابن مسعود اقوال لاغلي دي د علي صاحب او د اصحاب علي صاحب اقوال لاغلي دي چې ابن رجب په شرح العلل کې باقاعده تفصیل کړی دی چې د اصحاب علی ځان له حلقه درسو او د اصحاب عبد الله ابن عمر د عبد الله ابن مسعود صاحب ځان له حلقه درسو دا درسونه بچرته د په جامع مسجد کوفه کې او دا نوې کتابونه را دا شي نوې دا ځاړه کتابونه وي خو ناشنا کتابونه نن سبا رااله چې هغه به مونږ په خوا نمونه اوریدل او زموږ په کتابخانو کې نو خوراله هغه کې یو کتاب راغلی دی نن سبا هغه ته مونږ زرنجری وی نوم ځان سره یاد ساته مناقب د امام ابو حنیفه د زرنجری او د نمبر کتاب راغی مناقب د امام ابو حنیفه رحم الله د ابن ابي العوام د دوانو نقل کړي دي چې د امام ابو حنیفه کوم حلقه درسو 3 حلقه درس په کوفه کې کېدل د فقه 3 د حدیث ډیرو د سفیان صاحب حلقه درس د په حدیثو کې نزال نو په جامع مسجد کوفه کې دي کې روان راغلي وګوري د دې محدثینو ډیره زیاته دي کوفی او دي موافقه سره نه لګیدا مړوي د لرکه د اهل الرأي راغلي دي او د دې اهل الرأي ډیره زیاته د محدثینو سره نه لګیدا وی مړه دا په ظاهر د حدیثو باندې روان دي نور په سوان نه ده تر دې حدا پوری چې کابر وی تر دې حدا پوری چې امام شافعي صاحب راغی نو د دوه په مسکی جمع وکړه
او د دواړو جمعیت راوست او د دې نه پس محدث په فقيه هم او فقيه په محدث هم د دې نه مخکې د دوی په منځ کې خفګانونه راغلي او دغه وجه چې بعض محدثین جرح په امام ابو حنیفه کړی دي دا د خفګانونو د وجه نه او زموږ رائے دا راغلی ده چې د دې محدثینو جرح دا په فقهاو نه دي قبول او د فقهاو جرح په محدثینو نه دي قبول. نو دا حلقه درسو د محدثینو ځان له په جامع مسجد کوفه کې د فقهاو ځان له د فقهاو درې درسونه مکیدل. یو به د امام ابو حنیفه د استادانو کې د یو کو چرته تاسو نو موریدلی یو ډېر فقيه او قاضي او عالم سره د ابن ابي ليلى وتویل کیږي اصل نومي عبدالرحمن ابن ابي ليلى دغه درس پکې. سفیان صاحب نوم کوم اوریدلی دا کله نه کله د محدثینو درس کې ناستو کله به فقها درس کې ناستو خو د امام ابو حنیفه رحم الله خپل درس چې نه راغلی دا د استادانو درس څه زمانه کې امام ابو یوسف درس جدا کا روانه رااله د خپل استاد سره د امام ابو حنیفه سره روانه نه وي خو لکه ځان متداسي غټ غونتی مولا ښکارش نو ځان له درس جدا کا نو چې درس جدا کا نو کله نه کله شاګرد برابرول جایز دی ګوري ښه چې شاګرد باندې دا شي نو کار او لګي نو دا جایز دی دام جایز دی چې شاګرد عزت تحتوی نقل کړی دی. امام ابو حنیفه رحم الله مانزه ته ولاړو چې امام ابو یوسف مخکې خلکو ته چې دا دی ولې مخکې وي دا مې ځکه مخکې چې خلکو ته پته ولګي چې دا عالم راغلی دی نو کله نه کله به استاد راولګي شاګرد به کله نه کله به شاګرد هم داسې لقب ورکړي ګوري ښه دا لقبونه به صرف ځان ته نه وي ګوري کله نه کله به حضرت مفتی مولانا عثمان صاحب د مال لقبونه راکړو نو زه خامخا هل جزاء الاحسان الا الاحسان دی کنه چې زمبل یو دو لقبونه عثمان نه ویل کنه محمد عثمان صاحب په خوا به ځان سره خطرناک غونتی نوم لیکاغه اوس لر کړی دی ګوري ښا نو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نو شاګرد ته هم کله نه کله نیک نوم به خو چې کله رواني کینو داسې نو کار باندې کله نه کله لګي و امام ابو یوسف صاحب مرو لګي ځان له درس جدا درسي چې جدا کې امام ابو حنیفه ته لګیدوي هغه راځي درس لوي څه چل شي وای چې بس د فقہ کې کمال تر رسیدلې فقہ وزن لخم کړه ما تر استادانو سره وای ښا دا وی دا ورشي یو مسله خو ته تاسو کې وی څه مسله ته تاسو وی دا مسله ته تاسو کې چې یرته یو دوبي وي او هغه جامع چاله لنګ کړي او جامع غلط رنګ کړي نو دغه به زمانه غستل کیږي کنه وی که جواب یو کو نو څه وی وتوي امام ابو حنیفه توي چې راتوي او زمان به غستل کیږي نو به توي چې غلطه او چې راتوي زمان ته نه غستل کیږي نو به توي چې غلطه خبره ډیره ناشتا. امام ابو یوسف سے لسړی لاړ و چې یو دوبي وي او هغه جامع رنگ کتاب ول ورکړي چې تور رنگ کا او هغه رنگ کې ځل نو زمان به غستل کیږي وی غلطه ده وی خزه ټیکته نه وی هم غلطه ده نو چې نه او نه نو څه بکیږي وی مشر خپل استاد انت پوسو کا کنه چې هغه ته بیانو کې بشراغه بیا خپل استاد ته ویسو وی که شرط وسره ما قبل لګولي که خراب دي کنه پیسې براکه نو بیا مته زمانه غستل کیږي او که چرتنی نو دا اجیر عام دی او په اجیر عام باندې زمان نشتا مسله بالکل ټیک راغلی و نو کله نه کله په شاګرد باندې دا چندره غونتی نو کار ډیر غټه نو کار په نه لګي چې تغمه په نو درې غوري ښا تغمه په نو درې وکله نه دا درس ته امام ابو یوسف رحم الله بیا واپس دا درس د امام ابو حنیفه رحم الله د حماد درس وړل عظیم فقيه او محدث او تاسو کو چرته ورېندلی زموږ د امام ابو حنیفه رحم الله یو د مرویات کتاب راغی احنا په خپکیږي مو یو سور تخونه د درخوامه په سر باندې ځکه نه کله مې تاسو فقہ چې سو پوری عراقي وا نه لګه گزاره کوله استاسو فقہ چې کله ما وراو نهري شونو بي گزاره شو گزاره او عدم گزاره ما په اصطلاح کې څه ته وای استاسو فقہ چې عراقي ونه لګ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې او خپکیږي ما استاسو فقہ چې ما وراو نه عراقي چوک دي استاسو کې پیژنې قدوري دي عراقي دي کرخي دي عراقي دي جساس دي عراقي دي دا ټول فقهاء العراق د دې په مقابله کې فقها د ماوراء النهر دي بغیر د هناین چا هم په خپل کتاب کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جمع کړ تاسو خلاص مفتیان صاحبان شوه مفتیانو صاحبانو تاسو ته یو چیلنج دی را چیلنج سمې خون کوي چې کې غوړي ښا دې ته یو چیلنج دی
زه تاسو خپل مزیدار سیرې واچولې او بابا دیر بابا زمونږ په ځای کې ویلي دې سم جبال قابې ورکړي دا چا چې سیرې اچولې خو تاسو ته نه ویم بابا وی هغه نه ویم خدای تاسو سیرې واچولې یو 15 سو دې مې تاسو له درکړې په ټول عالمګيري کې چې 15 جلد راغلي د زړه او 10 جلد راغلي د نوې د الحمد نه تر د والناس پورې د الحمد نه تر د تمته پورې ما ته په ټول 10 جلد عالمګيري کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خای چې چا راته خو 1500 روپے نام باور کوم سو 1500 دا ولی ممارستم کم شو د حدیث سره او په موږ پسې خلک ملنډي وای ابن خلدون غونتلوي سړی په موږ پسې ملنډه وي اگر چې موږ یې نه ونو په دې معامله کې محدث نه دی فقیه نه دی او مورخ دی و امام ابو حنیفه ته ولس حدیث یاد راغلی سونه ولس ای تخدیر خکا نسواری ته امام ابو حنیفه رحم الله تداسي الفاظ استعماله امام الائمه چې د امام محمد استاد دی او د امام محمد په شاګردانو کې امام شافعي صاحب دی او د امام شافعي صاحب په شاګردانو کې امام احمد بن حنبل دی بغیر د امام مالک نه ټول امامان شاګردان امام بخاری د شاګردانو شاګرد مکی ابن ابراهیم متویل کې ټول ثلاثیات ته بخاری دا نقل دي د امام ابو یوسف صاحب شاګردانو شاګردان امام ترمذی له شاګردان د حفص بن غیاث دا ټول نو ته امام الائمه ته دا نو موږ ته وی 15 حدیث او صلی استاد خبر یې الله دې د هندستان او د بنگلاديش بعض عالمانو له خیر او برکت ورکي تاسو طبقات باندې یو کتاب ولیکل البدور المزيه في طبقات الحنفيه په 20 جلد کې او د امام ابو حنیفه رحم الله حدیث یې جوړ کړ موسوعه د روایتو د امام ابو حنیفه رحم الله په 20 جلد کې او 20 جلد کې کتاب دی او یو زر احادیث د امام ابو حنیفه رحم الله نقل کړ په بخاری کې د ټول د جمع کا نو مکررات وزن دي او غیر مکررات سلور نیم زره دي او په دې کتاب مرویات امام ابو حنیفه کې 2000 احادیث یو لزر احادیث نقل شوی دي نو دا د فقه او دا د حدیث مجموعه دا امام حماد نو نحعی نو القما اسود دا امام ابو حنیفه ته فاتح شوی دا بیا دا سره روانه ترقیحات پکې وش تنقیحان دې ته ویل کېږي چې په مذهب کې مخکې تنقیح نه وي راجح او مرجوح پکې نه وي اصول الافتاء پکې نه وي فقه ځان له شی راغلی د اصول فقه ځان له شی راغلی دا او اصول الافتاء ځان له شی راغلی اصول فقه کې تاسو اصول شاشنه شروع کې او توضیح او تلوی اوس پورې د احناف سره د اصول الفقه کتاب د اصول الافتاء کتاب نور راغلی شوافی سره او يبول نمر كأدب المفتي والمستفتي ده ابن صلاح أدب المفتي والمستفتي ده نووي أدب المفتي والمستفتي ده ابن بدران حنبلا وحنابلو سرو مالكيانو سرو هم سرنو دا کتاب موږ سره نه ده ادب القاضي په نوم سره کتابونو خنو زور شده خنور کتابونو را سره نو علامه ابن عابدین لدی الله تعالی خیر او برکت ورکي یو کلی متن یولیکا پنوم د منظومه سره د شرح پنوم د العقود رسم المفتي سره عقود رسم المفتي دا د ابن عابدین کتاب دی او په دې باندې بیا یو بهترین شرح وکړه چې هغه ته شرح عقود رسم المفتي مونږ ویو دا په اصول الافتاء کې کتاب دی نو زمانه مرګرو ما سره په حال دا ختم کو نور کتابونه مو زما دوی ته دا کمی ماشومان چې زمونږ ناس تری ما ته چې کوم اجازه تفقه ملو شوی د خپل صاحبانو نه د حضرت مفتی صاحب نو زمونږ د نور استادانو نه زما فقه حنفي کې دي ته د زنانو ته پدې کې اجازه ته خو یو څو شروط سره مګوري ښا بغیر د شرط اسم نکیږي تاسو چې مس قبلین اخو واړوي نو کیږي مفتیانو نه کنه بغیر او د سموس کیږي نه نو یو شرط داري چې تاسو به اخلاص پیدا کوئ دویم شرط داري چې جزافتن کار باندې کوي اٹکل فتوا باندې ور کوي دریم کاردار راغلي چې همیشه په فقه حنفي باندې فتوا ور کوي بغیر د فقه حنفي نه بنځي بیا په فقه حنفي کې په قول الراجح فتوا ور کوي او تتبع تلاش پکوي چې د اکابرین دیوبند په قول باندې فتوا ورکړي دا خو خلک نه اکابرین دیوبند په قول په فتوا کې خو کوستاسو د اکابرین دیوبند په مس کې اختلاف راشي کله کله مسلو کې راځي ډېرې مسلې په شلګونو مسلې د 30 نه زیاتې مسلې ما جمع کړې دي چې په مابین د اکابرین دیوبند کې پاغه کې اختلاف ته خو چې لاړ شي پلار کړه
نو دا به پلار کره څنګه موس کوي ښځه واده شوې ده پینډی کې او پلار یې دي دیر کې نو چې دیر کې پلار کره لاړه دا به پوره موس کوي او که دا به نیم موس کوي قصر به کوي که سفر به کوي اختلاف راغلی د فتاو ډېره شیان راغلي چې هغې کې زموږ اختلاف دا کابرین دیوبند په منځ کې اختلاف راغلی دعا بعد سنت شته او کو نشته نو زموږ کابرین یو خبره کوي د هندوستان کابر بله خبره کوي چې کله ختم د قرآن وشي په تراو کې په دې حافظ باندې پیسې اخیستل جایز دي که نه دي زموږ کابرین یو خبره کوي کتابونه پکې نه لیکي او نور خلک بل خبره کوي نو موږ به همیشه د مفتیانو د دارالعلوم حقانی خصوصا د مفتی فرید سے فتاول اعتبار انشاءالله ورکو زموږ د کابرینو او زمونږ د مشرانو مرکز دا دارالعلوم حقانیه کوړه ده او خصوصا بیا د حضرت مفتی فرید سے فتاوی دي فتاوا حقانیه او فتاوا فریدیه ده ان شاء الله غي باندې با نفسانیت پنه کوي پیسو باندې به مسلې را بدلوي حسد او بغض او کینه باندې کوي مقصد به الله وګرځوي آخرت وګرځوي کار به ان شاء الله جوړي زه په دې مدرسه ډیر زیات خوشاله یم ځکه دا زموږ دویم شفت دی تقریبا 80 کسان د زنانه او د نارینه دا پروس بل کال فارغ شو په شب قدر کې 80 کسان دادي خو زه په دې خوشاله شم چې حضرت مولانا مفتی شعیب محمد شعیب عارفی صاحب دا مدرسه دلته راوړه او دغه شان درس به مونږ ان شاء الله کو څنګه چې مونږ شب قدر کې کوم نو دغه شان د جمعې پر ورځ باندې د ماسپخین د مانځه د جمعې د مانځه نه پس اوم دې چې کوم ترتیب برابر کړي هغه طریقې سره به درس کو ان شاء الله دغه طریقې سره د بنین او د بناتو دواړه قسمه درسونه به په دې مدرسه کې جاری او ساری وي الله تعالی دې پکې خیر او برکت واچي او دا مدرسه د الله تعالی شاد او آباد کړي او تاسو دراتلو مونږ ډیره شکریا ادا کوو الله دې د دې اجر درکړي او دوه جهان خیر او برکت ته الله مونږ ټول لراکي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه